بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. درنو او محترمو هیوادوالو، د قربانی مبارک اختر را رسیږي او من او تاسو ټول د یو دینی امر او ابراهیمی سنت په ځای کولو په خاطر باندې د قربانی د مراسمو لپاره چمتووالی نیسو. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو د ټولو ورونو او خویندو قربانی خپل دربار کې قبول کړي او الله تعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي چې په دغه اختر کې هم د خپلو قربانیو په غوښو کې او دا راز د اختر په خوشحالیو کې خپل هیوادوال، خاصتا هغه هیوادوال چې د هغوی کورونه، د هغوی دکانونه، د هغوی جایدادونه، باغونه، د هغوی فصلونه سیلاونو نړولي دي او له منځه یې وړي دي په یاد وساتو. دوستانو، احساس خیریه مؤسسه په هر بحران او هر ناوړه حالت کې او هر مصیبت کې چې زموږ په ملت راغلی ده د کومک رسولو یا د مرستې ورکولو په لومړۍ کرښه کې ځای نیولی او الحمدلله موږ په ټولو هغو ولایتونو کې چې هلته سیلاب راغلی و او زموږ هیوادوال یې زیانمن کړي وو د اولې ورځې نه تر ننه پورې قرار لرو او همالته موږ خپل کومکونه خپلو مصیبت ځپلو هیوادوالو ته ورسوو. د قربانۍ په رابطه باندې زموږ پروګرام دا ده چې موږ به انشاءالله په همغه ولایتونو کې قرباني کوو کوم ځای کې چې سیلابونو خلک ځپلي دي، نو په دې اساس په ټولو هیوادوالو غږ کوو، په ټولو هغه افغانانو باندې چې خارج کې میشت دي او که په داخل کې دي خپل غږ کوو چې زموږ ټیمونه په ټولو ولایتونو کې فعال دي. بغلان کې دي، بادغیس کې دي، تخار کې دي، غور کې دي او د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې انشاءالله چې موږ یو چې هلته زموږ هیوادوال که سیلاب هم نه دي ځپلي خو فقر، بیچارهګۍ او بېوزلي ځپلي دي. تاسې نه هیله لرو چې خپل د قربانۍ برخه په استثنائي ډول سږکال همدغو ولایتونو ته ولېږي. راځئ د قربانۍ برخه مو غور ته یوسو، بغلان ته یوسو، بادغیس او تخار ته یوسو. انشاءالله چې ثواب به د تاسې دپاره وي او غوښې به د سیلاب ځپلو دپاره وي. راځئ د سیلاب ځپلو دوستانو چې نن په خیمو کې ناست دي لاسنیوی وکړو. راځئ د هغوی په مخ خندا او د هغوی په شونډو مسکا راولو. احساس خیریه مؤسسه د دې مجلس له لارې چې دلته زموږ ټیم ناست ده انشاءالله په ټولو ولایتونو کې د قربانۍ مراسم لري او دغه ولایتي مسؤلین به انشاءالله دا به ټیم لیډران دي او دوی به ستاسې قرباني په دغو یادو ولایتونو کې انشاءالله ترسره کوي. د احساس سره واوسیږئ، احساس له خپل ملت سره دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.